یو پاکستانی نه ټول ګوره وخت چې تا ته یو پاکستانی نه ټول افغانستان قربانوي قسم دې په خدای خپل د هېواد سپی په تا باندې وار نه کمه منیر هم باجوا هم تښتېدلی مشرف هم تښتېدلی و نواز شریف هم تښتېدلی ده دفاع اوس په تاریخ کې دی دفاع اوس ټول جنرالان هغه تښتېدلي دي چې بېعزته شوي هم دي د هغوی په فرمایش راغلي هم دي بېرته هم تللي دي یوازې غني مه ټارګټ کوه یوازې افغان مشران نه دلته د جګړې له امله تښتېدلي دي اما د تاسو د غلا له امله جنرالان مو تښتېدلي دي د پاکستاني وګړو غوښې خوړلي اوس یې په هډوکو باندې شروع کړی ده ته ماته یوه محکمه راوښیه چې پاکستانی جنرال یې په دې محکوم کړی وي چې تا د بنګال جګړه ولې وبایلله پاکستانی جنرال په دې محکوم شوی چې 15 وارې د په کشمیر کې جګړه ولې وبایلله پاکستانی جنرال په دې عدالت ته مخکې شوی چې په باجوړ سوات بلوچستان کې دا خلک ولې ژوندي ورک دي ولې دې ووژل د ضرب اعظم په نامه باندې د عملیات وکړه کومه لاسته راوړنه خپل پاکستانیان دې په میلیونونو هم مهاجر کړه هم دې ووژل نو که تښتېدلي دي د هیوادونو په تاریخ کې به له پاکستاني جنرالانو نه زیات څوک نه وي تښتېدلي جناب جنرال صاحب وګوره جنرال صاحب زه هغه جنرال یم چې په کرایې باندې نه یم ورکول شوی زه هغه جنرال یم چې د امریکایانو ټټونه یم زه هغه جنرال یم چې خپل هیواد مې د یو مسلمان ګاونډي په خلاف ناټو ته نه ده ورکړی زه هغه جنرال یم چې خپله لور عافیه صدیقي مې امریکایانو ته نه ده ورکړی زه هغه جنرال یم چې لال جومات مې نه ده بمبار کړی زه هغه جنرال یم چې د فلسطین په مسلمانانو ته مې فوج په کرایه نه ده ورکړی زه هغه جنرال نه یم چې د امریکا په اشارو باندې خپل وزیر اعظم عمران خان دی د زندان د تورو تنبو شاته واچوم شخصي اټیک مه کوه چې بیا د څرمن در باندې باسمه اشرف غني زما ولسمشر ده ته څنګه ورته وایې چې تښتېدلی ده ډاکټر نجیب د دې هېواد ولسمشر ګوره داخلي موضوعاتو کې که مداخله شي په اشرف غني په نجیب په هېڅ چا د اټیک حق ته نه لرې وخت چې تا ته یو پاکستاني نه ټول افغانستان قربانوي قسم دې په خدای خپل د هېواد سپی په تا باندې وار نه کمه بیا ته راجګېږې نجیب سره زما دښمني ده غني سره زما دښمني ده تا ته یې رسۍ نه در کوم چې ته یې په دار کې